د ترخو مرچو څو مهمې ګټې. سره له دې چې مرچ ډېر ترخه دي خو د خپل تریخوالي سره ګڼې ګټې هم لري او که تاسې هم د ګټو خبر شئ نو دومره تریخوالي سره به یې هم خوړلو ته ونه وایاست. ګرانه کتونکیه، په ویډیویي ډول ستاسو د پوښتنو مطابق ځوابونو ترلاسه کولو لپاره مهرباني وکړئ د ویډیو لاندې سور د سبسکرایب نشان ووهئ، بیا په بیل بټن باندې کلیک وکړئ، بیا په آل باندې کلیک وکړئ ترڅو ستاسو د پوښتنو مطابق ویډیو تر ټولو تر مخه تاسو ته در ورسیږي. تازه شین مرچ ارامه کوونکې ترکاري. د مرچ خوړل سره له دې چې د خولې د ترخېدو او سوځېدو سبب کیږي خو قوي ارامه کوونکې ترکاري ده او په وجود کې دردونه کموي. هغوی چې له دردونو شکایت لري په خپلو خوړو کې د مرچکو کارول زیات کړي. شین مرچ د سرطان ضد خاصیت لري. د سرطان ناروغۍ څخه د ژغورنې سبب کیږي. شین مرچ د بکتریاوو ضد خاصیت لري. د اسهال د ناروغۍ څخه مخنیوی کوي. شین مرچ د اشتها راوړونکی ترکاري ده. شنه مرچ د ویټامین سي درلودونکی دی خو په سیوري او سوړ ځای کې وساتئ ځکه که ګرم ځای کې وساتل شي خپل ویټامین سي له لاسه ورکوي. شین مرچ درد کموالی او د اوسپنې ښه زیرمه ده. هغوی چې د اوسپنې له کمښت سره مخ دي نو له مرچو څخه د په خپلو خوړو کې زیات کار واخلي. شین مرچ د وینې کولېسټرول کموي او وینه فشار ټیټوي. د زړه ناروغۍ لرونکو کسانو ته ګټه کوي. شین مرچ د وینې د پاکوالي سبب هم ګرځي. مرچ د خوړو له ژر هضم سره مرسته کوي. یادونه: هغوی چې د الرژي یا حساسیت لري د مرچو له خوړلو څخه د ډډه وکړي او ماشومان هم باید مرچ ونه خوري. همدارنګه حامله مېرمنې او شیدې ورکوونکې مېرمنې د له مرچو د خوړلو ډډه وکړي. دا ویډیو مې د تاسو لپاره برابره کړه په دې هیله چې خوښه مو شي.